ډېر ورته سوال دا دی چې بعضو کسانو حجونه کړي اوس یې په زړه کې دا اشکال دی او سوچ دی چې موږ خو د عرفات خطبه نه وه اورېدلې زموږ د حج به شوی او که نه دغه شان چې سړی جمعې مونځ لمانځله راوري چې خطبه ترې شوي د نه مونځ کېږي او که نه جواب هغه ده چې د حج خطبه اورېده د یو عظیم عبادت ته اوچت عبادت دی خو که د چا نه پاتې شو نو په حج کې کمی نه راځي حج د هغه صحیح دی بلکې نن سبا چې کم رش دی او کمه ګڼه ده نو ټولو ته دا موقع هم نه میلوي چې هغوی دا واوري کم خلک چې لري د جومات نه چا سره ریډونه وي چا سره بل څه وسایل نه وي چې په هغې باندې واوري نو بس دوی د خپل منځو کې او هېڅ خبر نه ده که دوی نه خطبه پاتې شو دغه شان د جمعې خطبې باندې که یو سړی لیټ شو او وروسته راورسېد مونځ یې راګیر کړو د امام سره مونځ یې وکړو 2 رکعاته نو د جمعې مونځ هغه هم صحیح دی جمعې خطبې له چې راغلې خطبه وا بیا به باندې اورېدل لازمي که یو سړی مثال کې لاړه اوده پاتې شو په لاره را شو لیټ شو راغی جومات ته بس اقامت شو په منځ کې دې شریک شو انشاءالله د نه مونځ د صحیح دی والله اعلم